بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه له ښاغلي ورور څخه چې موږ ته یې بلنه راکړه، او زه په ځانګړي ډول له ګران ملګري ښاغلي سید نبي احمدزي څخه ځانګړې مننه کوم، ځکه زه له د لوی هېواد له برې خاورې کابل څخه عمرې ته راغلی ومه، مکه کې ومه، نو بیا ښاغلي احمدزي دا بلنه راکړه چې ګوندې دلته د پښتنو ستر توکمیز چوپړیال او پرځنګوال باچا خان رحمت الله علیه تلین غونډه ده، نو د ده بلنه ما ومنله او موږ له مکې نه دلته راغلو. بس دا خپل برخلیک و چې موږ یې دلته راوستلو. درنو ګډونوالو خوږې خبرې وکړې او د دغه ستر توکمیز چوپړیال او پرځنګوال، البته د لوی افغانستان پرځنګوال د ژوندلیک اړوند دلته وغږېدل او څه اړخونه یې بیان کړه. دا چې یو اړخ چې هغه د باچا خان د ژوند یوه فلسفه وه، او زه غواړم د هغې اړوند تاسو ته یو څه څرګندونې وکړم. او لومړی دا چې زه باید ځان در وپېژنم، او زما نوم ابوبکر ځلان ده، په اره توګه د کابل ولایت یمه. په لوی افغانستان کې مو د ژبژغورنې ملي غورځنګ په نوم یو ستر خوځښت پیل کړی چې په هغې کې موږ ژبغوښتنه کوو، ژبنیزه مبارزه یا پرځنګ مو په لار اچولی. او تاسو پوهیږئ چې باچا خان د ژوند یوه ستره فلسفه دا وه چې هغه به تل ټینګار دا کولو ګوندې که چېرته ژبه مړه شوه، هغه قوم یا هغه توکم مړ شو. نو که چېرته په دغه ټکي باندې موږ تاسې راوچورلو او دغه ټکی موږ تاسې رابرسېره کړو، په دې کې ډېر یوه ستره فلسفه نغښتې. نن تاسو وینئ د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ملتونه او توکمونه د خپلې مورنۍ ژبې پر مټ خورا وده کوي او وده یې کړې، خو له بده مرغه زموږ تاسې د توکم د نیمګړتیا او د شاتګ یو ستر لامل هغه په دغه توکم کلتوري یرغلونه وه. په کلتوري ډګر کې بیا تر ډېره بریده غلیم دا هڅه وه چې ګوندې د پښتون توکم په لر او بر وطن کې د لوی افغانستان په لر او بره خاوره کې د دغه توکم ژبه ونړوي، او غلیم په دې وتوانېد، ځکه دا یوه منل شوې مقوله ده، دا یو منل شوی آر یا اصل دی چې که چېرته ته غواړې یو قوم سپک کړې نو ته د هغه ژبه سپکه کړه، که چېرته ته غواړې یو توکم وځپې نو ژبه یې وځپه. زه خو لر پښتونخوا ته نه ځمه، د خپلې برې پښتونخوا کې تاسو ته د هرات ولایت یو بېلګه در وړاندې کوم، یو مثال. زه نن غواړم چې کره کره وغږېږم تر څو تاسو ته دغه انګېرنه جوته شي چې ګوندې پښتو ډېره یوه شتمنه، لرغونې او یوه غښتلې ژبه ده، خو له بده مرغه نن موږ پکې له 50 سلنه زیاته اردو، فارسي او انګریزي او نورې ژبې پکې راګډې کړي، چې دا اصلا د ژبپوهنې په بډ یا په خلاف یوه تګلاره ده. زموږ په هرات ولایت کې 90 سلنه پښتانه میشت دي، او دا د لوی کندهار یو ستر اړخ دی، خو له بده مرغه په دې پښتون میشته سیمه کې 15 سلنه وګړي هم پښتو نه پوهېږي. هلته ډېر ستر توکمونه میشت دي، بارکزي دي، علیزي دي، نورزي دي، سدوزي دي، کاکړ دي، هوتک دي، دغه راز نور توکمونه دي، خو هغوی خپله ژبه نن هېره کړې. نن که ته ورسره ګډېږې یا خبرې کوې، هغه په پښتو تا سره نشي ګډېدلی، دا ځکه چې هلته غلیم خپله هڅه وکړه او په خپل هاند کې بریالی شو او د دوی ژبه یې ونړوله. زه هرات ته تللی ومه، زموږ د غورځنګ څانګه مو پرانېسته، هلته د دغو قومونو قومي شوراګانو مشرانو سره زما ناسته وه، یو هم په پښتو نه پوهېدل. نو ما ته ډېر درد راغی، هماغه د باچا خان دغه وینا یا مقوله
دلته څرګندېږي چې که چېرته ته غواړې قوم ووژنې قوم په توپکو په راکټو په توغندي نه وژل کېږي که چېرته په توغندي وژل کېدی نو اوس به افغانان د دې نړۍ په مخ کې نه وای خو نه توکم په کلتور وژنه وژل کېږي په ژب وژنه وژل کېږي نو هغوی ته ما دا وویل مالې تاسو پښتانه نه یاستئ دا ځکه چې تاسو چې دا کوم کالي اغوستي دا کورد یې هم اغوندي ترک یې هم اغوندي بل یې هم اغوندي پنجابی یې هم اغوندي ایرانی یې هم اغوندي ازبک یې هم اغوندي ترکی یې هم اغوندي په دې کالیو تاسو پښتون نشئ کېدی دا پټکی چې تا اغوستی له تا نه مخکې سک هم اغوستی سوډانی یې هم اغوندي بل یې هم اغوندي په دې هم ته پښتون نشئ کېدلی په دا څادر چې دا هندی یې هم اغوندي بل یې هم اغوندي په دې هم پښتون نشئ کېدلی خو ستا د توکمیزې څرګندونې ستر اړخ پښتو ده که چېرته تا پښتو وویله نو ته پښتون یې که د پښتو هېره وه بیا زه تا د پښتون نشم ویلی زه بښنه غواړم موږ خو ځوانان یو دلته درانه مشران ناست دي ممکن زما خبرې احساساتي اوسي له دوی څخه زه بیا هم په مخکیا کې بښنه غواړم دغه زموږ د بر وطن بیلګه ده دغه ورځ په کابل کې هلته پوهنتون کې پښتو ژبه نشته په ښوونځي کې پښتو ژبه نشته په اداره کې پښتو ژبه نشته په سوداګریز ډګر کې پښتو ژبه نشته ژبپوهنه وایي ژبپوهنه چې که ته غواړې ژبه په خلکو وپېژنې او یو قوم بیا په خلکو وپېژنې یعنې د ژبې په واسطه د ژبې پر مټ ته کولی شي یو قوم په خلکو وپېژنې نو هغه ژبه د سوداګرۍ ژبه کړه د مارکیټ ژبه کړه تاسو سعودي کې وګورئ زه وګرځم سعودي کې ما په یوه لیکداړه یوه هم داسې لیکداړه ونه لیده موږ لیکداړه لوحې ته وایو دغه کرښې چې پرې لیکل کېږي چې په هغې کې عربي نه وي په نوي سلنو کې غوڅه عربي ده او په ځینو ځایونو کې بیا نورې ژبې پکې لیکلي دي دا وګورئ چې دغه ملت د خپلې ژبې پر مټ واده کړي دا ځکه دا ژبه 6,000 کاله مخکې د دربار او د شاعرۍ ژبه وه او دغه راز موږ ژبه هم د دربار او د شاعرۍ ژبه وه خو له بده مرغه موږ داسې خپلو بې ننګه بې پته بې پښتو پښتنو دا ژبه ونړوله او غلیم ته مو دا موقع ورکړه 3,000 کاله مخکې د دغې ژبې د نړولو هڅه شوې له دربار څخه وشړل شوه او پښتون یې دې ته اړ کړ چې دی د خپلې اداري چارې خپلې د کړنچارې او تګلارې په نورو ژبو ترسره کړي نو د ژبپوهنې اصل دا ده که ته غواړې ژبه په خلکو وپېژنې ژبه د سوداګرۍ ژبه کړه ژبه په سوداګریزو توکو یعنې تجارتي اموال چې کوم دي په دوی ولیکه لکه اوس چې پاکستان په خپلو درملو اردو لیکي او دا بیخي واجبه ده چې اردو نه وي هغه درمل اصلا له پاکستان بل هېواد ته ځي نه نن په افغانستان کې په هر کور کې 50 سلنه غړي په اردو پوهېږي دا ځکه چې پاکستان په دې بریالی شو چې خپله ژبه په موږ ومني ځکه موږ اړتیا لرو هغو درملو ته بر وطن ړنګ وطن دی بر وطن د ټولې نړۍ د عناد او د دښمنۍ ښکار ده ټوله نړۍ هلته لګیا ده چې دا څنګه دغه سپېڅلې خاوره دغه لرغونې خاوره دغه د مېړنو خاوره تر خپلې اغېز لاندې راولي نو هلته موږ په هرو درملو باندې اردو ژبه لولو دا ځکه چې پاکستان خپله ژبه په موږ ومنله دې ته موږ ویلی شو د فرهنګي یا کلتوري یرغل مشروع اړخ یعنې په مشروع ډګر کې به موږ ژبه ومنله یوه موضوع بله دا چې ژبه که غواړې تاسو په خلکو پېژنئ ژبه د منبر ژبه کړئ نن زما او تا په منبر کې د سعدي د شیرازي د مولانا پنجګنج او ګلستان او دغه نور مسایل اشعار لوستل کېږي خو پښتو اشعار پکې د رحمان بابا او د نورو شعراو څوک نه لولي تاسو وګورئ ممکن په پښتونخوا کې هم داسې وي ما په هند کې زده کړې کړي هلته به هم په مساجدو کې فارسي ژبې اشعار ژباړل کېدل دا د فارسي ژبو یوه غښتلتیا ده نن په پښتونخوا کې هم امام چې کله منبر ته راشي یا په اردو شعر وایي امام پښتون امام وي یا یې په فارسي شعر وایي دغه راز په کابل کې نو دا یې د منبر اړخ ده بله د ادارې ژبه کول دي په لر او بر وطن کې تاسې وګورئ پښتو د ادارې ژبه نه ده د دې لپاره موږ ډېره مبارزه کړې فرځنګ مو کړی او تر ډېره برید توانېدلي یو اوس راځم زه بر وطن لر وطن ته په لره خاوره کې نن څوک په پښتو شعرات نه پوهېږي افراسیاب خټک کابل ته راغلی و زما ملګری ده موږ ورسره ناسته وه مېلمستیا وه ده ما ته یو ویر څرګند کړی یو درد یې را بیان کړ هغه وویل تاسې د ژبژغورنې ملي غورځنګ کوم مبارزین چې یاست
نو کوښښ وکړئ پښتونخوا کې خو پښتو شمېره مړه ده که ته اوس چاته ووایې څلوېښت ډېر لږ وګړي دي هغه تاسې غوندې توکمپالان که پرې پوه شي چې څلوېښت څو ته وایي نور څوک نه پوهېږي ته به مجبور ته اړ یې څه 40 ورته ووایې نو دغه راز د ده څرګندونه دا وه چې خدای مه کړه په کابل کې دا شمېره مړه نه شي او رښتیا کابل کې هم دا هڅه روانه ده چې کابل کې ته چاته شمېره پښتو ووایي هغه یې نه شي لیکلی او که چېرته شمېره ختمه شوه ژبه 50 سلنه راغورځي نو زه دا خواست کوم او دا غوښتنه کوم چې تاسو د داسې غونډو په ترڅ کې دا غونډې بې پایلې مه پرېږدئ یوازې د شعار غونډه مه پرېږدئ سره خولۍ واغوندئ سور مفلر واغوندئ او سره هغه نیکټایي وتړئ نه د دغو غونډو څخه پایله راواخلئ باچا خان ویلي وو چې زه په مورنۍ ژبه باید زده کړې وکړم زما په خاوره کې ښوونځي تاسې سکولونه ورته وایاست انګریزي ووایئ ښوونځي باید زما په مورنۍ ژبه وي نن تاسې ما ته دا ووایئ چې چا دا هڅه کړې زه مطمئن یم چې هېڅ چا په پښتونخوا کې دا هڅه نه ده کړې چې ښوونځی دې په پښتو ژبه وي او تاسې کولی شئ ځکه تاسو یو جذبه لرئ یو احساس لرئ خو جذبه پرته له پایلې بې فایدې ده خوشې وخت ضایع کول دي زه چې 100 وارې ووایم چې باچا خان زنده‌باد ستر میرویس نیکه زنده‌باد ستر احمدشاه بابا دې تلپاتې اوسي ستر امیر کروړ دې تلپاتې اوسي د لوی افغانستان ستر مبارز بیټ نیکه دې تلپاتې اوسي هیڅ ګټه نه کوي تر څو چې د هغه لاره زه ونه څارم د هغه افکار د هغه اندونه خپلې نه کړم زه خو ستاسو نن ځانګړی مېلمه یم له بر وطن نه راغلی یم خیر که خبرې مې اوږدې شوې بښنه راته کوئ خو زه دا د خپل د زړه درد تاسو ته وایم دا چې تاسو یې پلي کوئ که یې نه پلي کوئ دا ستاسو کار ده خو زه دا وایم چې د باچا خان لاره په شعارونو مه لمانځئ د باچا خان لاره په عمل کې ولمانځئ باچا خان د لوی افغانستان مبارز و د هغه پر زنګ یعنی مبارزه د افغانیت د پښتونولۍ او د پښتو او د اسلام په چوکاټ کې او دا هم تاسو ته وایم چې کومه مبارزه د اسلام د سپېڅلو آرونو بنسټونو اصولو څخه خلاف شوه هغه مبارزه په پښتون وطن کې نشي کامیابېدلی نشي بریالی کېدلی تاسو ته ما د خپل لومړی ما د خپل ټاټوبي وضعیت څرګند کړ چې ستاسو په زړه کې داسې وګیله ونه درېږي چې ګوندې ابوبکر ځلان راغی دلته یې لومړی په پېښور نیوکه وکړه بیا یې په سوات وکړه بیا یې په وزیرستان وکړه هغه هم زموږ خاوره ده هغه هم زموږ مقبوضه خاوره ده دلته د ملک خبرې یادېږي خو زه د لر او بر ملک نوم ورکوم او موږ تل ورته مبارزه کړې ما لومړی په خپل ټاټوبي کابل باندې نیوکه وکړه بیا مې په هرات باندې لوی هرات باندې نیوکه وکړه خو وروسته راغلم پېښور او دغه راز وزیرستان او سوات او بونیر او ملکنډ او دیر او نورو سیمو ته له تاسو مو غوښتنه دا ده د ژبژغورنې ملي غورځنګ د ټولو مبارزینو پر وینا چې تاسو په خپل وطن کې په خپله خاوره کې نورې مبارزې هغه ستاسو خپل کار ده خو زه یوازې د باچا خان د پښتو په فکر باندې تاسو ته راچورلم چې د خپلې ژبې غوښتنه وکړئ غوښتنه وکړي که ستاسو ژبه نن په ښوونځي کې در څخه بې برخې شوه در څخه محکومه شوه تاسې په دې ډاډمن اوسئ سبا به ستاسو توکم مړ وي دغه اوس ته په پېښور کې یو چا ته پښتو شمېره ووایه هغه نه پوهېږي دا خو چې پښتو په کرت ډول په لیکدړو ولیکي دا لا ډېره ستره خبره ده نو دغه غوښتنه ده زما دلته مشران ناست دي دوی ټول مبارزین دي مبارزې یې کړي توکمیزې یعنې قومي مبارزې یې کړي خو قوم سره سره که ژبه ونه پالې بیا د مبارزه بېګټه ده ځکه قوم په ژبه قوم ده که چېرته ژبه مړه شوه قوم مړ ده دا خو د باچا خان یو ستره فلسفه ده دا د سید جمال الدین افغان فلسفه ده دا د سترو نورو پوهانو فلسفه ده نو بنان پښتو په مړه کېدو ده پښتو له مړه کېدو وژغورئ هڅه دا وکړئ چې لومړی په پښتونخوا کې په خپلو سوداګرو وګرځئ سوداګرو ته ووایه چې په دغو توکو پښتو ولیکه دا ستا مورنۍ ژبه ده دا ستا د هېواد ملي ژبه ده دا ستا د هېواد د وګړو ژبه ده دغه راز لکه څنګه چې موږ په خپله خاوره کې په خپل ټاټوبي کې دا مبارزه پیل کړې تاسو هم پیل کړئ چې کله مو پښتو بنسټیزه کړه هلته بیا وجداناً تاسو به هوسا یاست تاسو به ډېره هوساینه ترلاسه کړې وي چې ګوندې موږ د باچا خان رحمت الله علیه اندونه پلي کړل او په نورو شعارونو باندې نه کېږي چې ګوندې شعار ورکوي نو زه ډېره بښنه غواړم که زما په خبرو کې زما دغه توکمیزه مینه وه دا تاسې قومي مینه ورته وایي دا زما توکمیزه مینه وه دا زما ژبنیزه مینه وه څه مې چې په زړه کې وه دلته مې تاسو ته څرګند کړه او هیله لرم چې تاسو ته مو ستړیا نه وي درکړي
او بیا هم بخښنه غواړم له مشرانو څخه مننه چې د داسې یوې ښې غونډې تابیا یې ونیوله او موږ خواران ورته راوبللو دا برخلیک ته کابل ګوره او بیا جده ګوره او بیا د پښتونخوا مبارزین ګوره او بیا د باچا خان ترین غونډه وګورئ. ډېره مننه. والسلام علیکم.